السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یو دارکنته اپلیکیشن در وښیم. ستاسې به ټول حیرانه سئ چې کشکې دغه اپلیکیشن له مخه هموږ ته معلومه وي، نو له دغه اپلیکیشن څخه به تاسو دونه فایده واخلئ چې ټول به ورته حیرانه یاست. نو ملګرو که چېرې غواړئ چې د دغه اپلیکیشن په باره کې پوه سئ، نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه ګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې به تاسو ولیکئ ټرانسپیرنټ سکرین ایپل. ملګرو کله چې تاسو ملګرو دغه نوم تاسو ولیکئ، نو بیا به دغه اپلیکیشن تاسو ته راوړي. دغه دلته تاسو لیدلی سئ. نو دغه اپلیکیشن به بیا تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې ملګرو دغه تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ، دغه رقم به بیا تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ، دغه رقم ټرانسپیرنسي لیول راځي او دغه رقم بیا کیمرا سو، دغه رقم ریویو ریزولیشن سو، روټیشن سو. یعنې ملګرو دلته به تاسو بیا راسئ، یو څو سیټینګونه به کې وکړئ. بیا به دغه اپشن دلته تاسو ګوره ټرن اف، دلته بیا دغه تاسو ټرن اون کړئ. ملګرو کله چې دغه تاسو ټرن اون کړئ، ګوره اوس تاسو موبایل ټرانسپیرنټ سکرین شو. اوس که چېرې دغه اوپاسټي تاسو ورکمه کړئ، یعنې ټرانسپیرنسي یې ورکمه کړئ، هغه به بیا سکرین لاندې خپ ښکارېږي یا لږ لږ به ښکارېږي، او که مې زیات کوي بیا به سکرین دا رقم ته ښکارېږي. دغه رقم ګوره ملګرو دا تقریبا 50 صحیح ده، تاسو په 50 باندې ودروئ. دغه رقم په کیمراز کې تاسو ته دوې کیمرا درکوي، وایي بیک فیس کیمرا ده او بل د فرنٹ فیس کیمرا. ملګرو کله تاسو بیک فیس کیمرا وایي بیا تاسو موبایل استعمالوئ، یعنې د شا کمره به تاسو ته راړئ. هلته هر کار به کې کېږي، په موبایل کې به هر کار روان وي، خو هلته به د شا کمره هم ورسره ښکارېږي. که چېرې تاسو فرنٹ فیس کیمرا کوئ، بیا به تاسو ملګرو د مخ کمره ښکارېږي او تاسو په موبایل کې خپل کار هم کوئ. هغه دلته تاسو استعمالومه. ملګرو زه بیک فیس کیمرا کومه. دغه رقم ریویو ریزولیشن چې د ملګرو، یعنې تاسو یا ریزولیشن څونه غواړئ د سکرین هغه ملګرو هغه څونه یې چړي، څونه یې غټوئ چې هغونه یې غټ کړئ، او روټیشن هغه سکرین ګرځوي. ملګرو ګوره هغه ټرن اون سو او اوپاسټي ما ور زیاته کړله، نو دلته به اوس تاسو هغه له اپس څخه ووځئ. ملګرو کله چې ګوره تاسو له اپس څخه ووځئ، اوس ګوره زما د سکرین لاندې یعنې په کیمرا کې هر شی ګوره شاته ستا هغه راړئ او دلته موبایل هم کار کوي. یعنې ملګرو دغه رقم ته اوس تاسو کولی شئ. اوس که چېرې تاسو یو اپس خلاص کړئ، فیسبوک خلاص کړئ، واتساپ خلاص کړئ، مسنجر خلاص کړئ، هر شی چې خلاص کړئ ګوره ملګرو هغه به هلته کار کوي، یعنې هغه به دلته دی تاسو ته راړئ. نو ملګرو په دغه طریقه سره تاسو هغه کولی شئ. ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښ سوي وي. ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید هر یو په خپل موبایل کې انسټال کړي. نو ټول خلک به تاسو ته حیران وي چې دغه تاسو څنګه وکړئ، نو دغه موږ ته هم راوښیاست. نو ملګرو که چېرې تاسو دې ویډیو ته ضرورت لرئ، موږ ته لاندې به کمنټ کوئ تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو ملابېږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.